یو بزرگ دی زه به وله ډېر تلم هغه به چا پسې مونځ نه کولو ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو 2 مونځه کړي 2 مازدیګره مونځ زما جومات ته به راغی نو مونځ نه ډېر لوی عالم ډېر مې تنګ کو چې تنګ مې کو نو کوټې ته نه ایستم او راته یې وویل چې پرېږدې مې نه څه درته وښیم مال نه جي زه یېرېږم واسې حل راته ووایه وی پوی خو یې که نه ملای هر څه درته معلوم دي دا ملک درته معلوم دی خلق درته معلوم دي عقیدې درته معلومې دي مالا وچې ویل مونځ بنی آدمو سره په صف کې هم کېږي او بنی آدم پسې هم کېږي دا ټیک ده مالا وچې وی زه چې جومات ته لاړ شم خو نه را سره صف کې بني آدم ولاړي او نه مخ کې بني آدم ولاړي او کوی زما دې مخ ته لاس کوی درته وښیم اوس مال نه جي اړه کې مې خیال وکړو مال ما نه اوس څه بلا جوړه نه کړي هغه خلق لاړ مولانا ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلي دي د یمحو الله ما یشاء په ضمن کې قرآن کې یو آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چا لیکلی تقدیرم محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاذ مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت هلته چې ولیده نو دا د ده د زامنو استاذ چې مولانا طاهر دا شقی لیکلی شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر خفه شو چې دا سړی زما د زامنو استاذ دی او دا خو ډېره بده خبره ده ډېر لوی عالم دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته رایاد شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیرم رد کیږي نو ما دعاګانې شروع کړې لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یوه میاشت مې الله ته زاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه او په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفة وطالبها کلاب دنیا یو مرداره ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په یو غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چون سگے دیوانا ان اهل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان